سلامونه، نیکې هیلې، پیرزوینې، ستړي مه شئ. درنو لیدونکو، په دې هیله یم چې تاسو به ټول رک روغ اوسېږئ او د ژوند ټولې چارې به په خوشحالۍ سره پر مخ ځي. خوشحالۍ چې یو ځل بیا له تاسو سره یو ځل بیا خدای پاک موږ ته دا فرصت راکړ تر څو راشو تاسو ته خپرونه وړاندې کړو. یو ځل بیا د ځمکې پر مخ باندې د نفس اخیستو توان یې راوبخښه او همداراز هیله ده چې تاسو هم د جمعې مبارکه ورځ همداراز رخصتیانې په خوشحالۍ سره پای ته رسولي وي او د ژوند ټولې چارې مو په خوشحالۍ سره پر مخ باندې ولاړې سه. زه یوازې نه یم، شبنم هم راسره ده، هغه به هم له تاسو سره خبرې کوي. نن راسره ملتیا وکړئ، یو ساعت ستاسو د کورونو میلمانه یو. په دې هیله یم چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره ستړیا احساس نه کړئ او مله واوسیږئ. شبنم ستړې مه شئ، یو ساعت بخیر. سلام بر خودت و آغاز هفته براتون یک آغاز خوب میکنم و سلام بر دوستا و بیننده ها هموطنان گرامی. ما خدا کنه که همگیشان لباس عافیت بر تن داشته باشند و امروز هم خیلی خوب و سرشار لبخند بر لب آغاز کرده باشند و تا پایان هفته تا پایان امروز همه سربلند و سرشار و کامیاب و سرفراز باشند. دوستای عزیز، امروز هم به امو امید ما هم روز آغاز کردیم و با شما نازنینان یک جای برنامه را تا پایان میرسانیم. خدا کنه که همگیتان بیننده باشین و ما را تنها نگذارید. کسانی که در مسیر راه هست خدا کنه که هم زودتر به دفاتر خود برسن و کار خدا بتان به درستی انجام بدن و کسایی که رسیده هن به دفتر و به خانه های خود هستن اونا هم خوش باشن و بیننده برنامه خود باشن. امروز هم مهمانای مختلف و موضوعات مختلف با شما نازنینان یک جای بحث خواهد کردیم. خدا کنه که موضوعات را که شما دوست دارین ما بتانیم همون مورد بحث قرار بدیم و شما هم لذت ببرین از دیدن و شنیدنش. واقعا په همدې هیله یو چې تاسو هم راسره ملتیا وکړئ د خپرونې تر پایه پورې. موږ له تاسو سره یو او ستاسو ملتیا له هر څه نه موږ ته مهمه ده. په دې هیله یم چې نننۍ اونۍ مو هم یا همدغه اونۍ مو هم د خوشحالیو ډکه پیل کړې وي او همداراز د ځان سره قوي پلان، قوي هوډ ولرئ چې په دې اونۍ کې به څه کوئ او تېره اونۍ چې کوم کارونه پاتې وله هغه مو په ښه ډول سره ترسره کړي وي، خلاص کړي مو وي. که نه وي خلاص شوي خیر دی. په دې اونۍ کې مو هدف ټاکلی وي د ځان لپاره چې د دې اونۍ تر پایه به څه کوو، څه به کیږي او کوم کارونه باید چې اولویت ورته ورکړل شي. هیله ده چې د یو منظم تقسیم اوقات سره د دې اونۍ پیل مو شروع کړی وي او همداراز دغه اونۍ مو پیل کړی وي تر څو وکولی شي چې په ژوند کې سترو اهدافو ته ورسیږي. که غواړئ چې سترو اهدافو ته ورسیږي نو د اونۍ له پیله له اولې ورځې پیل کړئ او همداراز د ورځې له سهار څخه د ځان سره تصمیم ولرئ چې تر ماښام پورې به څه کوئ او همداراز چې کله هم د شنبې ورځ وي نو تاسو تصمیم ونیسئ چې البته جمعې ورځ باید تاسو تصمیم نیولی وي چې د شنبې دغه روانه اونۍ باید کوم کارونه ترسره شي تر څو تاسو وکولی شئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږئ. زموږ یوازینۍ هیله هم دا ده چې تاسو په منظم ډول سره وکولی شئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږئ او بریا ستاسو په برخه واوسیږي. نن هم بېلابېل میلمانه لرو، له بېلابېلې میلمنو سره بحث او خبرې کوو، ستاسو ملتیا غواړو په هره برخه کې. البته نن نو دوه د کرکټ پخواني لوبغاړي او پخواني شنونکي را سره دي. غواړو چې د کرکټ پر دې وروستیو تغییراتو باندې وغږېږو. لومړی هم د کندوز د منتخبې لوبډلې پخوانی غړی او په کرکټ کې البته د کندوز د کرکټ د بنسټ ایښودونکو څخه دی. د بل یې همداسې د کرکټ له بنسټ ایښودونکو څخه دی چې ډېر کار یې کړی دی په همدې برخه کې. ډاکټر شفیق الله همت د امو زون د کرکټ ډاکټر او همداراز د کندوز د منتخبې لوبډلې پخوانی لوبغاړی را سره دی. د دوی سره ځکه په دې وروستیو کې په کندوز کې ډېر جنجالونه، په امو زون کې ډېر جنجالونه را پیدا شوي ول چې دغه تغییراتو ته راغلله د کرکټ په برخه کې. خو ځینې کسان موافقه وله، ځینې کسان البته مظاهرې کړې وې، ډېره ستونزه را پیدا شوې وله. خو بیا همغه کرکټ مشر چې نورعالم فرید نومېده هغه لرې شو. وروسته بیا چې د کرکټ په مرکز کې دلته تغییرات راغله بیا هغه بیرته په خپل ځای باندې وګمارل شو. چې دغه تغییرات څنګه
ارزوي او په دې څو کلونو کې څو دلیل یې څه و او په دې څو کلونو کې دغه پخوانی چې تقریبا 6 کاله کېږي د کرکټ مشر دی په امازون کې د څه کړي دي تر اوسه پورې د دوی پر کړنو باندې به غږېږو بحث او خبرې به کوو. بله برخه هم د البته شاعرانو د دیوان برخه ده چې یو شاعر له ځان سره لرو د هغوی سره به د هغوی پر شاعري او همداراز پر ادبي فرهنګي فعالیتونو باندې بحث او خبرې کوو. د دې ترڅنګ به یو همکار هم راځي اطلاعات و برخه هم لرو نن بخش اطلاعات ما هم چون روز شنبه هست و دوستا و بیننده ها همگی در همین روزهای شنبه و پنجشنبه بیشتر میخواین که از موضوعات اطلاع پیدا کنن. ما هم به می باره و دوست همکار خیلی خوب ما را و دوست خیلی خوب ما را در کنار خود خواهد داشتیم و از گزارش روز و هفته در ما خواهد مهمه خبر چې ډیر خلک ورته پته مو وله د دې ځینې ولایتونو د ټاکنو دغه د نوملړ اعلانول و چې هغه د 5 ولایتونو فکر کوم چې اعلان شوله چې دا د دې دایکندي او ځینې نور ولایتونه دي چې هغه به همکار راته ووایي او همداراز ځینې نور معلومات به هم وي چې دوی به له موږ سره شریکوي. ستاسو ملتیا غواړو اوس هم یوه لنډه دمه د دمې نه وروسته به ډاکټر شفیق الله همت او همداراز عبدالحکیم را سره ملتیا کوي. ستاسو ملتیا غواړو ملتیا را سره وکړئ. اوس هم یوه لنډه دمه. بیا هم ښه راغلاست ستړي مه سئ. هغو دوستانو ته سلام چې همدا شېبه زموږ سره یو ځای شوله. نن د آمو زون پر کرکټ باندې غږېږو. د آمو په زون کې البته د دې زون په مشرۍ کې تغییرات راغلله ډېر زیات او همداراز تغییراتو تبدیلي زیاته راغلله. د خلکو غوغا پورته شوله، حتی مظاهرې وشولې، جنجالونه را منځته شوله، خو خلک خپلو غوښتنو ته ورسېدله. بیرته د کرکټ په مرکزي ادارې کې چې بدلون راغی نو هغه پخواني مشران بیرته په قندوز کې وټاکل شوله، په امازون کې وټاکل شوله. دا چې په دې 6 کلونو کې یا 15 کلونو کې د امازون چې مشري ډاکټر صاحب نورعالم فرید پر غاړه باندې لري څه شوي دي او کومه نیمګړتیاوې پاتې وي چې اوس باید ورته پاملرنه وشي، اوس باید ورته کار وشي او کومې نیمګړتیاوې دي په امازون کې تر اوسه پورې داسې منتخبه لوبډله لري که نه لري او هلته د خلکو غوښتنه د ورزشکارانو غوښتنه او د کرکټرانو غوښتنه څه ده. پر دې موضوع باندې د البته عبدالحکیم رحماني د کندوز د منتخبې لوبډلې پخوانی غړی او همداراز یو په کندوز کې یو تن د کرکټ له بنسټ ایښودونکو څخه دی او همداراز ډاکټر شفیق الله همت د امازون د کرکټ ډاکټر او همداراز د کندوز د منتخبې لوبډلې پخوانی غړی او په کندوز کې د کرکټ یو تن له بنسټ ایښودونکو څخه دوی را سره ملتیا کوي. د دوی سره پر همدغه موضوع باندې بحث او خبرې کوو چې اوس خو د کرکټ د البته مرکزي ادارې غوښتنه همدا وه چې ډاکټر صاحب نورعالم فرید باید پر همدې ځای باندې پاتې شي او کار باید وکړي. خو کوم نیمګړتیاوې په کندوز کې وجود لري چې د مرکزي ادارې پاملرنه نه ده ورته شوې او پاملرنه باید ورته وشي او د دوی غوښتنه څه ده. ډاکټر صاحب ستړي مه سئ او ښه راغلاست. رمضان نظري صاحب تاسو ته او ستاسو طریقه درنو لیدونکو او اوریدونکو ته د اسلام یوه نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم هغه دا چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړل نظري صاحب. واقعا په قندوز کې چې په دغه تېرو 14 کلونو کې زمونږ البته مخکې هم زمونږ ولایت په نمایندګي ډاکټر صاحب فرید نمایندګي کوله، نماینده یو استازی و. نو دغه تیر 12-13 کاله کېږي چې هغه زمونږ د زون مسؤل شو، هم ولایتي استازی و هم د زون مسؤل و. نو په دې تیر عمر کې او په دې تیره موده کې تقریبا تر اوسه پورې مونږ چې غوښتل په قندوز کې هغه څه وشي هغه یعنې تر یوې اندازې شوي دي او هغه بنسټیز کارونه او هغه مثلا زمونږ بنسټیز کارونه یو میدان و چې موږ ته میدان جوړ شوی، میدان شکر الحمدلله اوس جوړ شوی دی، خو په هغه سټنډرد او په هغه معیار باندې نه دی برابر شوی چې کوم لوبغاړي ورته اړتیا لري او موږ ورته اړتیا لرو. نو
تر دې دمه پورې چې دا کوم کرکټ راغلی دی یا موږ دغه کومې فروجي کړي دي او کارونه مخته وړي دا یو ټیمي په مخ وړل شوي دی. نو موږ ټولو په دې کې سهم درلودو. ډاکټر صاحب پري زموږ مشر او موږ ورسره وو، یو ځای باندې هم دغه کار او دغه پروګرام د کرکټ دغه ځای ته رارسولی. نو را به شو اوس چې په کندوز کې موږ څه ته اړتیا لرو. په کندوز کې اوس فی الحال زمونږ بعضې نیمګړي کارونه پاتې دي. د ګراوند یا د میدان بعضې برخې تقریبا جوړه شوې وي. څومره وخت کېږي چې پر دې باندې کار روان دی؟ د میدان راته ووایاست. د میدان تقریبا دغه 4م کال دی او چې په میدان باندې کار روان دی، خو تر اوسه پورې بشپړ شوی نه. آیا بودیجه نه لري که کومه بله ستونزه ده چې نه بشپړېږي؟ داسې وو چې نظري صاحب البته یو څه به زمونږ د زون ادارې هغه پیشنهادات او مثلا تقاضاګانې د ادارې یا د کرکټ بورډ نه درلودلې، خو دوی شاید هغه ادارې جدیت یې پکې نه و کړی چې مثلا د شمال زون حکم د کرکټ لپاره او واقعي خدمت غوښتو چې وکړي، هغه ادارې ته نه راوړل شوی چې اداره په هغې باندې اګاه شي او صحیح پوه شي او اداره په هغې باندې اقدام وکړي. او یو څه ځواب زموږ د غټې ادارې و چې خاص پاملرنه ورته نه ده شوې کندوز ته. نو اوس په دې اوس وختو کې مخکې دې نه مخکې رئیس صاحب مشال صاحب البته یو برنامه درلودله او هغه NCA په نوم باندې چې هغه انډور اکاډمي په هغې کې او په هغې کې د ورزشکارانو دپاره حوزي او بعضې نور پرمختللي چې هغې کې جیمي د ورزش دپاره فټنس دپاره بعضې پرمختللي وسایل او شیانې چې په هغې کې لوبغاړی ځان آماده کولی شي لوبې ته. نو هغه شی نو افتتاح یې وکړله، خو تر بدبختانه یم چې تر اوسه پورې هغه کار نه دی شروع شوی. باید هغه کار سمدستي شروع شوی او تر اوسه دغه یو کال وشو، نو ډېر څه به شوی. واقعا رحمان صاحب تاسو راته وویل، اول خو ستاسو هم ستړي مه شوی یم، ښه راغلاست درته وایم. تاسو د کرکټ په کندوز کې یو له بنسټ ایښودونکو څخه یاستئ. تاسو ته له پیل نه تر اوسه پورې دغه حالات ښه معلومیږي او پوهیږئ چې کوم ستونزې شته دی په کندوز کې. د یو منتخبې لوبډلې په اړه باندې راته ووایاست چې په کندوز کې شتون لري. آیا شته دی داسې یو لوبډله چې موږ ورباندې فخر وکړو، افتخار وکړو، همداراز کابل کې راولېږو او د کابل څخه یا چا خبره په ملي لوبډلې کې ورته وخت ورکړل شي؟ له هر څه نه مخکې سلام علیکم تاسو ته او تاسو تلویزیون ګرانو لیدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده کندوز ولایت کې د منتخب لوبډلې لوبغاړي ډېر زیات دي او دوی ته کار پکار دی. خو تر اوسه پورې کار نه ده شوی. یعنې تر اوسه پورې لا نه ده شوی، خو باله دي انشاءالله کېږي. ولې چې لوبغاړي په جګه سطح باندې لوبې وکړلې، راغلل کابل ته لوبې سره وکړلې او ماته ټورنمنټونه لکه مخکې کرکټ بورډ له خوا نه کوم سکیجول یا کوم ټایم ټیبل چې دوی لپاره خاص ټایم ټیبل نه لرو، اوس د عامو زون له خوا نه او د کرکټ بورډ ادارې له خوا نه ورته ټایم ټیبل ټاکل شوی دی او دوی په همغه ټایم ټیبل باندې کار کوي. هغه لوبغاړي چې وړتیا یې لري منتخب لوبډلې ته به انشاءالله راځي او په لوبډله کې به لوبې کوي او له دې له طریق نه به انشاءالله ملي لوبډلې ته هم راځي. اوس د میرویس اشرف نه بغیر چې هغه په ملي لوبډله کې ډېر ښه وځلېده او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې، واقعا د خلکو روحیه یې جګه کړل. د دې نه بغیر نور د کندوز څوک دي چې دلته په ملي لوبډلې کې لوبېږي؟ لکه څنګه تاسو ته معلومه ده ملي لوبډله کې میرویس اشرف خو اولین لوبغاړی دی چې عامو زون نه نمایندګي کوله او خاص کر کندوز نه وروسته له هغه نه جاوید احمدي دی، خپله شرف الدین اشرف دی، سمیع الله سالارزی دی، همداسې جمشید یو ښه تنکی ځوان دی، ډېر ښه لوبغاړی دی. سمیع الله سالارزی او جمشید دواړه هغه لوبغاړي دي چې دلته په تیر لیست A لوبو کې ښې لوبې وکړلې او سمیع الله سالارزی په APL کې په دوبۍ کې د عامو زون د بلخ ریجن لخوا لوبېده، په 4 اورونو کې 2 وکټې واخیستلې او ډېر ښه لوبغاړی دی. نو موږ هیلې لرو چې نور لوبغاړي هم وروزل شي او راشي ملي لوبډلې ته، همداسې منتخب لوبډلې ته.
نو په دې باندې کار روان دی او انشاءالله د کندوز لوبډله به ډېره ښه لوبډله وي. دا تاسو ته معلومه ده، موږ ته معلومه ده کندوز کې کرکټ اوس فعلا لپاره ښه دی او په دې باندې نوي مشرتابه کار شروع کړی دی. دا ښه والی د مشرتابه یادوئ که د خلکو د ویښتابه یادوئ چې خلک ویښ شوي دي، ورزشکاران ویښ شوي دي، اوس خپل غږ پورته کوي، خپل حق غواړي؟ خلک خو طبعا تاسو ته معلومه ده چې خلک خپل حق غواړي او هغه که په هر طریق وي د چا حق به نه خوړل کېږي. خلکو هم ویښ شوي دي او مشرتابه هم اوس کار شروع کړی دی. نو دواړه طرف مشرتابه مجبوره شوی دی چې کار وکړي. ځوانان هیلې لري، ځوانان زحمتونه کړي دي، نو خپل زحمتونو هغه حاصل غواړي دوی. نو طبعا یو طرف نه نشو ویلی، دواړو طرف نه کار روان دی. همت صاحب، نوي ځوانان څنګه ارتوي په قندوز کې د کرکټ سره مینه څنګه ارتوي؟ او همداراز زه کله ځینې ویډیوګانې موږ ته رارسېږي، ګورو چې کله د کرکټ ملي لوبډله به بریا ته ورسېدله نو د قندوز پر چوک باندې به کسان راټول شول او د شپې به اتړونه ولا همداراز خوشحالیانې به وي. یعنې د دې نه معلومېږي چې مینه ډېره زیاته ده. وړتیا د ځوانانو څنګه ارزوئ؟ نوي ځوانان چې هلته کار ورباندې وشي او د دې وړتیا لري چې په ملي لوبډله کې ولوبېږي. نظري صاحب ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړه. واقعا په قندوز کې ډېر زیات استعداد دی او په دې اوس وختو کې چې کله د پاکستان مهاجر زیات راله او هغه ځوانان تنکي ځوانان مونږ وینو ورځ تر بلې. یو څو ورځې مخکې د کلب لیول سیالۍ وي. هغه کلب لیول سیالۍ البته د کرکټ بورډ لخوا نه په لاره اچول شوي، د اموزون په سطحه باندې وي چې هر ولایت کې چې کومې لوبډلې هغو په ترمنځ سیالۍ کېدلې او بالاخره دوه فاینلیست لوبډلې، پایلوبې لوبډلې چې دوه لوبډلې فاینل ته ورسېږي، پایلوبې ته ورسېږي، هغه د ټولو ولایتونو نه دوه لوبډلې راټولېدلې او یو غټ د زون په سطحه لوبې پې کېدلې یا سیالۍ یا ټورنمنټ ترسره کېدو. نو کلب لیول سیالیو کې چې کله موږ وکتلې، موږ تقریبا 22 ټیمه د هارډ بال، یعنې د هارډ بال معنا هغه کلک بال چې کومه دی او د انټرنیشنل لوبې غټې لوبې چې پې کېږي او اصولي او قانوني بال همغه دی، توپ همغه دی. نو په هغې کې 22 لوبډلو ترمنځ لوبې ترسره شوې. په هغه لوبو کې موږ داسې تنکي او نوي ځوانان ولیده، دونه ښه ټیلنټ پکې و چې زه به یو څو کسان درته یاد هم کړمه. ابراهیم په نوم باندې یو هلک و چې د ارچینه ډېر ښه وځلېدو، یو نوی تنکی ځوان و، ډېره وړتیا یې درلودله، ډېر مخې ته راغی او ډېرو لوبو کې البته ښې لوبې ترسره کړلې، یعنې هغه د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. دا داسې یو سیمې نه چې هلته ارچي کې جنګ او جدل او ستا ته معلومات شته چې بهتر هغه سیمه مکمل د طالبانو د کنټرول لاندې ده. دا واقعیت به ویم په داسې ځایونو کې هم داسې استعدادونه لرو او استعدادونه لرو او دغه استعدادونه ورځ تر بلې رابرسېره کېږي. د دې رابرسېره کېدو اصلي لامل دا دی چې هلته د میرویس اشرف راتګ. اوس کېدای شي زیاتره لوبغاړي چې هغه خپلو سیمو ته نه ځي، په کابل کې پاتې کېږي، مرکز کې پاتې، لیکن میرویس اشرف هغه یو اتل دی، یو ځوان دی چې هغه همیشه خپل سیمې ته راځي او هلته د هلکانو سره لګی تمریناتو باندې بوخت دي او هلکان هڅوي او کوشش کوي. دا ټول دغه شاګردان دي. اوس سمیع الله سلارزی به درته رحماني صاحب یاد کوم، همداشان جمشید میرعلي خیل، دا د قندوز نه مثلا د یاد کړل. ولې د زون په سطحه موږ نور لوبغاړي هم لرو که د زون نمایندګي کوي. او په زلاق دی چې دا اوس د ایمرجن ټیم کې، ایمرجن لوبډله کې هندوستان ته لاړو. زموږ د زون نه په تنکۍ ځوانانو کې یو یوازینی فضل حق چې لاړه، هغه به ملي ټیم سره یو ځای تمرینات ترسره کوي او هغه کې دونه وړتیا شته چې هغه د ملي ټیم لوبډله کې هم ولوبېږي. نو موږ همداسې زهیب خان دی، عبدالمالک دی، زاهد خان دی، ډېر استعدادونه لرو او را روان دي. را به شو د قندوز په ټورنمنټ باندې، قندوز کلب لیول ټورنمنټ چې کله ترسره شو په هغې کې ډېر لوبغاړي نور هم پیدا کړله. یوازې د دې نه چې مثلا د قندوز نه وي، د تخار کې ښه لوبغاړي وو، په دې نورو ولایتونو کې. نو بالاخره دغه ټورنمنټ د زون سطحې ته راغی چې د هر ولایت نه دوه ټیمونه راشي. دوه ټیمونو کې خوشبختانه قندوز چې د قندوز کلب رحمان بابا کلب وتوانېدو چې دغه
ټول زون هغه اتلولي وګټي په خپل نوم کې نو هغه هم ټول با استعداد ځوانانو کې تنکي واړه ځوانان پکې شته دي چې ډېر واړه لکان دي عمرونه 12 کاله دي هغه هم په هغه لوبډله کې وو او ډېر ښې لوبې ترسره کړي نو زمونږ راتلونکی البته چې انشاءالله د قندوز راتلونکی او راتلونکی نسل ډېر وړتیا لري او راځي به انشاءالله ډېر زر به موږ وګورو چې په ملي ټیم کې به زموږ 15 لوبغاړي رحمان صاحب غوښتنې مو څه دي اوس دغه د مشري بیا یو ځل بیا ډاکټر صاحب فرید واخیستله پر غاړه باندې که یعنې هیلې د مرکزي ادارې نه څه دي چې مرکزي اداره باید څه وکړي په مرکزي ادارې کې هم تغیرات و بدلونونه راغلله او همداراز اوس د البته ډاکټر صاحب نور عالم فرید اړیکې هم د فضلي صاحب سره ډېرې نږدې روابط لري ورسره څومره به وکولی شي چې پاملرنه وشي ګراوند ته څومره به وکولی شي چې ملي لوبډلې باندې کار وشي څومره به وکولی شي چې هلته مونږ دغه استعدادونه چې لرو هغه مړه نه شي همدا هغه ونه وژل شي هغه استعدادونه رابرسېره شي کار ورته وشي نظري صاحب لکه څنګه چې همت صاحب ویلي چې هلته کار په کار دی نو له مشرتابه نه چې رئیس د کرکټ بورډ فضلي صاحب نه هیله ده چې زموږ شمال زون ته خاص توجه وکړي ولې چې هلته کرکټ ته ډېر خلک علاقه لري ډېر خلک ډېر لوبغاړي دي ډېر ځوان لوبغاړي دي چې هلته موږ چې د دې لیاقت لري د دې استعداد لري چې په ملي لوبډله کې ولوبېږي ما درته لږ مخکې بیلګه هم ویلې چې سمیع الله صدرزی جمشید همداسې فضل الحق دا نور لوبغاړي دي نو لکه تیرو وختونو نه به موږ پند واخلو لکه تیرو وختو کې چې کوم کارونه کول او مشکلات سره مخامخ شولو نو نه غواړو چې راتلونکي کې دا مشکلات وګورو نو هیله مو دا ده له خپله د مشرتابه نه چې فضلي صاحب نه چې په خپل امر باندې یا خپل مسؤل باندې هغه کړنې چې لازمه دي کرکټ لپاره او د ځوانانو د ودې لپاره هلته نو هغه پلي کوي په خلکو په لوبغاړو باندې او ښه استعدادونه راټول کړي د استعداد لپاره ما تاسو ته مخکې ویلي چې هغه کومې بنسټي کارونه دي هغه باید وشي لکه مثلا کلب لیول کرکټ دی همداسې سکول لیول کرکټ دی صراحت شو ولایتي لوبې دي دا ټولې باید وشي او له هغه نه ښه لوبغاړي وټاکل شي او بیا منتخب لوبډلې ته راشي منتخب لوبډلې دي خو بیا تاسو ته معلوم دی زون لوبډلې ته راشي زون لوبډلې نه بیا ملي لوبډلې ته راشي له مشرتابه نه مو دا هیله ده چې زموږ کندوز او زموږ زون ته لږ توجه وکړي او لکه څنګه تاسو ته معلومه ده زموږ یو کرکټ ګراوند تقریبا 4 کاله کې کار پر روان دی لا تر اوسه پورې کار نیمګړی دی مکمل نه دی هغه کوم نیمګړتیاوې چې په خپله ګراوند کې تاسو وګورئ بیا به تاسو ته معلوم شي چې څومره نیمګړتیاوې دي واقعا همت صاحب په وروستۍ کې دا راته وویل چې مخکې د ګراوند خبره هم دا یاده کړل چې 4 کاله 15 کاله کېږي چې دا ګراوند همداسې نیم کاله پاتې تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی اوس د څار په خاطر باندې چې د کرکټ نه د عامه زون نه څار وشي هلته کسان ځوانان فعاله کسان چې د کرکټ په برخه کې کار کوي او تلاش کوي چې خپل غږ پورته کړي او خپل حق وغواړي دغه سیستم څنګه ارزوي په عامه زون کې د یو خلکو چې دوی به وکولی شي چې څار وکړي د کرکټ نه د کرکټ د ادارې نه د عامه زون نه څار وکړي چې داسې کار وکړي چې دوی په مشوره باندې کار وکړي چې د کرکټ د عامه زون ته نور هم پرمختګ وکړي او هغه لا استعدادونه وروزي ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړه نظري صاحب واقعا دا یو ښه خبره ده چې هلته کوم ځوانان چې دي هغوی البته په دې لاره کې ډېر زیار ایستلی چې دغه کرکټ د مشرتابه سره تر دې ځي پورې راوستی دی هغوی ته باید حق ورکړل شي هغوی ته باید حق ورکړل شي او د کرکټ د ادارې نه او د کرکټ تر اوسه پورې چې څه شوي هغه به هیر کړو خو نوي هغه ځوانان هم دا هیله لري هغوی هم همیشه ورځ تر بلې دا تقاضاګانې لري هم د مرکزي ادارې نه هم د البته د ولایتي ادارې نه او هم د زون د ادارې نه هغوی دا تقاضا او دا امیدونه لري د ادارې ته چې راځئ موږ او تاسو په شریکه تر اوسه پورې دا کار راوستی د کرکټ هم دې پورې راوستی هڅې هم کړي کوششونه هم کړي زحمتونه هم ګاللي اوس به هم داسې یو تشکیل یا یو داسې پروګرام ولرو چې هغې کې موږ او تاسو په مشوره باندې دا کار مخ ته وځو نو ډېر داسې تکړه لوبغاړي شته دی ښه مشوره که هر څوک وي ولو که زه په اداره کې یم که یو ځوان راشي او ماته ښه مشوره راکوي زه ډېر زیات خوشحالېږم همداسې زموږ د نوي مشر نه ډاکټر صاحب نورعالم فرید نه هم موږ دا تقاضا لرو امید لرو ورته چې یو ځوان درته راغی
او تا ته یوه ښه مشوره درکوله ته ورته لبیک وویوه او دا پروګرام او دا کرکټ چې تر تیزې پورې راغلی دی دا هم په داسې دغو راغلی په یووالي راغلی دا لږ ځوانانو په یووالي د ځوانانو په خدمتونو هڅو باندې راغلی اوس هم باید د دې نه مخې ته موږ همداسې هڅه وکړو او د یو چا لازمې مشورې واخلو او مخې ته لاړ شو. کیدای شي ټول افهام او ټول نظرونه یو شی نه وي خو ښه نظر او بهتر نظر راواغستل شي او هغې باندې عمل وکړي او کار وشي او مخ ته راشي. را به شو په مرکزي اداره کې مرکزي اداره کې البته چې فضلي صاحب عزیز الله فضلي که د هغه درته ووایم هغه واقعا د کرکټ نه راوتی سړی دی. هغه به هغه وخت کې چې موږ منتخب ټیم کې لوبې ترسره کولې نو فضلي صاحب د کابل ولایت نمایندګي کوله یو وخت کې د قندهار نماینده و بیا بالاخره د کابل شوی دی په همدې برخه په کرکټ برخه کې ډېر زیات پاتې شوی. نو که د ده تجربه وویو نظري صاحب تجربه ډېره لري د کرکټ په برخه کې هر لوبغاړی پیژني هر سړی پیژني چې چا کې څونه وړتیا ده څونه خدمت کولی شي څونه پرمختګ کولی شي. نو د ده راتګ په دې اوس وخت کې د کرکټ بورډ لپاره واقعا فضیع پرېکړه ده او الله دې وکړي چې دی په د خپله مقدسه وظیفه چې دته سپارل شوې ده دا مخته بوځي. یوه رڼا به بله واچومه چې دغه کومې لاسته راوړنې چې د کرکټ دي په افغانستان کې دا د اتلانو لاسته راوړنې د اتلانو د لاسته راوړنې راوړي دي او تر دې پورې دا کرکټ روان دی. موږ په هر څه کې باید زیاتره د اتلانو ته ډېره ترجیح ورکړو. زموږ اداره صحیح ده که دې نه مخکې وي وروسته وي بعضې ادارې ښې راغلي بعضې ادارې خرابې راغلي دي. واقعا په داخل د ادارو کې سیاست شوی دی ډلې ټپلې جوړې شوي ستونزې رامنځته شوي دي. خو زما تقاضا د جناب فضلي صاحب نه دا ده چې دغه هر څه ته د پای ټکی کېږدي د اتلانو کوم زحمتونه چې ایستلي کوم زیرونه د اتلانو قصې چې تاسو واورئ د اتلانو قصې چې تر دې دمه پورې هغوی خپلې قصې کله په فیسبوک لارې او کله د میډیا د لارې بیانوي ډېرې سختې لیدلي ډېر زحمتونه یې ګاللي دي. حتی د دې قصې ویلي وایي موږ په بیرته چې دلته راغلي لوبو ته په هغه شروع وخت کې بیرته اوښتلو موږ ته د اوښتو لاره نه وه چې موږ څنګه تورخم کې نه پرېښودلو په غرونو تللي دي په یو ځای کې شپه تېره کړې ده چې بېدبي دي ما پې ډېره زیاته چې وایي د خرو کتې په ځان باندې چې ملي اتلانو نو دغه زحمتونه باید د سوال لاندې را نه شي او دغه د اتلانو چې کوم ځای دا اوس وګوره په اتلان څونه ښه ځلیږي دا ټول د اتلانو لاسته راوړنې دي. اداره باید هیڅ کله د دغه اتلانو لاسته راوړنې د مد نظر ونیسي د هغو لاسته راوړنې او هغه څه چې واقعي او حقیقت دی هماغسې کار وکړي او یو ښه خدمت وکړي د زړه نه خدمت وکړي پاک او مقدس سپېڅلی خدمت انشاءالله چې تر دې دمه ښه پرمختګ کړی د کرکټ په برخه کې مخکې روان یو او لاسته راوړنې لرو د افغانستان لپاره. دې نه وروسته به هم همداسې کېږي او هېڅکله به هم که فضلي صاحب وي که نور وي هر څوک وي ډلې ټپلې به نه جوړوي او د افغانستان لپاره به ډېره زیاته مننه تاسو نه چې راغلی زموږ بلنه ومنله. تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. البته یوه لنډه دمه د دمې نه وروسته بیا هم راسره ملتیا وکړئ موږ له تاسو سره